نن زه د میډیا توسط سره زه د پنجاب عوامو ته سلام پیش کوم چې انشاء الله چې کوم جشن مناویږي د خیره مټایانې به انشاء الله تقسیمیږي د خیره سره او د دې ملک د دې بچو سره چې کوم دی مخلص لیډر چې کوم دی هغه عمران خان دی قوم چې نن سخت کار کړل دا دغه چار پاټې په مخ باندې یو سپیړه ده حکومت بالکل قتل مونږ ته نامنظور دی مونږ نه منو جمهوری انداز الیکشن وکړي شي मेरा नारा सबकी एक आवाज है हमें देख के कांपे टांग रही हैं ये तो बस आगाज है तेरा नारा मेरा नारा सबकी एक आवाज है हमें देख के कांपे टांग रही हैं ये तो बस आगाज है हुकूमत नामंजूर हुकूमत नामंजूर हुकूमत नामंजूर हुकूमत नामंजूर हम कोई गुलाम है مونږ تاسو د ټولو فخر د دې ټول د مسلم دنیا روح روا عمران خان چې کوم دی هغه په ټول دغه چې کوم بیانیه وه کومه نیریټیو د هغه دا ده چې کوم د قوم ته په هر ځای کې د هغې چې کوم دی زموږ هر یو سټیزن دی کوم قومي لیډرانو کې دا چن د خپل قوم دپاره چې څوک منډه وي د خپل قوم دپاره چې څوک کومه خبره کوي هغه په دې نن سبا صدی کې هغه څوک دی په دې ټول پاکستان په لیول باندې څوک دی یو عمران خان دی نو دې دپاره چې کوم دی د زموږ باندې فرض جوړېږي چې کومه د هغه بیانیه ده چې کوم پنجاب کې چې هغه خلک وو چې هغې قوم پرست خلک وو هغه خلک وو چې هغې چې کوم دی صدور راواله او دغه یو پارټي چې کوم دی هغوی چې کوم دی هغه دی جوړه کړې وو چې دغه زموږ پارټي ده او بله خبره نه ده خو چې کوم عمران خان کله میدان ته راغی د هغه بیانیه چې هغه د قوم په مفاد کې ده د عوامو په مفاد کې ده نن دا د پنجاب بچي ته هم د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین عمران خان اواز چې کوم دی هغې ورسېدو او پرون چې کوم الیکشن شوی دی چې په دې کې ته وګورئ چې په دې کې څومره اسټیبلیشمنټ چې کوم دی هغه د حکومتي امپورټډ حکومت سره انتظامیه چې کومې وي هغه د امپورټډ حکومت سره وي چې کوم اوورال چې کوم وسایلو کوم هغه ټول د امپورټډ حکومت سره خو لیکن د هغې باوجود چې کوم عوامو چې کوم هغه خوددار عوامو هغه باشعور عوامو چې نن زه د میډیا توسط سره زه د پنجاب عوامو ته سلام پیش کوم چې تاسو د خان چې کوم دی د هغه بیانیه تاسو کوم مسترد نه کړه د هغه د بیانیې سره لاړې هغه چې کوم د قوم سره 24-25 سالو شو دغه تبلیغ یې کوو د چیرمې تقریر هم راواله او اوسنی تقریر هم راواله د هغه په تقریر کې هېڅ داسې ډفرنس نشته خو لیکن دا شکر ادا کوم یا الله ستا لاک شکر دی چې تا زموږ قوم کې شعور راوستو چې زموږ انشاءالله لیډر څنګه عمران خان دی او موږ به انشاءالله تعالی ټوله په سر به انشاءالله تعالی که وړوکی دی که زنانه دی که نوجوان دی که بوډا دی هغه د عمران خان په اواز باندې لبیک کړی دی نو دې بابت کې نن چې کوم دی نو موږ شکرانې نه پلو ما بیګا ادا کړه بیګا 9 بجې و چې ما شکرانې نه پل ما ادا کړه دا ولې چې خان صاحب هغه مطمئن شو هغه چې چا لپاره سټرګل کوي د چا لپاره کوي دا خو بچي دلته نشته دا خو دلته فیملی نشته خو هغه صرف او صرف د پاکستاني قوم د بچو دپاره د دې لپاره د صحیح صحت خبره کوي صحیح تعلیم خبره کوي د صحیح د هر د سټیزن اف پاکستاني چې کوم حق دی د هغې خبره کوي نو په کار دا لداري چې کوم عمران خان مونږ ته په هغه سطح باندې یو لیډر میلاو شوی دی دا نور چې کوم دی اچار دا یو سیټ تکې یو عمران خان چې کوم دی هغه بل سیټ تکې قوم ته چې کوم دی فرق ډېر زیات اسان شوی دی نو دې لپاره نن چې کوم دی نو مونږ د خوشحالۍ بابت کې چې کوم دی دا محفل را جوړ کړو او مونږ انشاءالله تعالی د خان صاحب سره چې کوم دی د خان سپایانو د خیره د خان صاحب سره به انشاءالله تعالی در مرګه پورې به انشاءالله تعالی د هغه د بیانیې سره د هغه د منشور سره چې په کم طرف باندې هغه ځي انشاءالله تعالی پاکستان تحریک انصاف ملکان کارکنان نوجوانان هغې به انشاءالله شانه بشانه هغې سره ولاړ دي انشاءالله تعالی چې کوم جشن مناویږي د خیره مټایانې به انشاءالله تعالی تقسیمیږي د خیره سره او چې څونه هم کېږي دا پیغام به ځي د خیره انشاءالله تعالی چې جرنل الیکشن اعلان کېدلو او انشاءالله دقه اشر به دا کم چې بیګا شوی د خیر جمع السلام علیکم او شکریہ ماده کوم چونکې تاسو په خپل پته چې پرون کوم ضمني انتخابات په پنجاب کې شوي دي نن چونکې زموږ د خوشحالۍ ورځ وه بلکې موږ نن یو جشن مناوو او په ډسټرک ملکن کې زموږ سابقه یو کې د نیشنل پارټۍ سره چې موږ هغه شعیب دادا هغه وپاش شوي نن دغه درېیمه وه نو زموږ د تحصیل درګې پیر مصیر زما ورور MPA او شکیل خان MPA چیف منسټر صاحب او زموږ MNA صاحب سابقه جنید اکبر صاحب دا متفقه فیصله وکړه چونکې دا غم دی او د هغه سره موږ په غم کې خامخا ځان شریک کوو چونکې زموږ هغه نن هغه جشن چې کوم دی زموږ مشرانو متفقه فیصله کړو چې موږ به جشن نه مناوو خو چونکې د پارټۍ د ملګرو دا یو خواهش چې موږ به یو محدود په چاردیوارۍ کې نن دا دغه کو نو حارث به شکریا ادا کوم
او دا خوشحالي نن موږ یو وړي کې غوندې دغه کې مناوو. زه شکریا د پنجاب ادا کوم د عوامو چې کوم نن هغو پرون ښکاره کړله، بلکې د غلامۍ هغه زنجیران چې کوم دی هغو چې کوم دی هغو وشلوله. تاسو یقینا کتلي چې مخکې چې 2018 کې کوم الیکشن شوی د هغې نه مخکې کوم الیکشن شوی نو هغه یو جاگیردارانه نظام تحت لاندې چې کوم دی هغه کېدل به او خلک هغه خلک د هغو نه چې کوم دی نو دغه به مجبوره به دي. نن الحمدلله وګورئ بم کې زموږ په قوم کې په پاکستان په قوم کې خان صاحب یو شعور پیدا کړی دی. هغه شعور دا دی چې نن وګورئ په پنجاب کې هم خلکو فیصله وکړه چېرې کو د پاکستان مخلصه ایمانداره او د دې ملک د دې بچو سره چې کوم دی مخلص لیډر چې کوم دی هغه عمران خان دی. نن الحمدلله وګورئ پنجاب چې کوم دی نو نمګه چې پرون ضمني انتخاباتو الحمدلله 16 سیټونه چې کوم دی هغه موږ په 20 کې 16 سیټونه چې کوم دی پنجاب کې راکړل شول. دا غو شکریا ادا کوم او یقینا دا یو ښه فیصله کړې ده او د غلامۍ د ازادۍ دیونه چې کوم دی دا یو ښه فیصله خپل بچي غلامۍ نه آزاد کړه. نن چې کوم امپورټډ حکومت په موږ مسلط شوی دی دا د امریکای ایجنډا ده. زمونږ د ملک خلاف سازش دی، زمونږ ملک ماتول غواړي، زمونږ په ملک کې انتشار پیلول غواړي د سازشو. تاسو وګورئ چې زمونږ چې خان صاحب کله وزیر اعظم و په هغه ډېر کې په کروڑو روپۍ چې کوم دی د بار ملک نه راغلی وي د دې خلکو په لاس تقسیم شوي چې کوم اچار پارټي نن چې کوم په اسمبلی کې ناسته په قومي اسمبلی کې د دغه خلکو په لاس تقسیم شوي دا مختلف امیلګانې اخیستلي وو چېرې پاکستان ملک تباهۍ طرف ته لاړ شي. د هغه یو ایجنډا وه چېرې د امریکایي غلامان مې دا پاکستاني. نن الحمدلله زه خان صاحب ته سلام پیش کوم چې زمونږ د ملک د بچو د خاطر چې کوم دی هغه راپاڅېدلی دي او نن موږ په ملک کې او زموږ په عوامو کې یو شعور پیدا کړو چېرې موږ غلامي نه منو، د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې د لاندې موږ ژوند تېرو. زمونږ هغه الله چې کوم دی هغه سوپر پاور دی کو هغه امریکا ده هغه ځانه په خپل ځای ده. موږ د چا غلامي نه کوو. زموږ د خان صاحب زموږ د لیډر چې کوم دی د دغه کلمې لاندې الحمدلله زموږ پاکستان آزاد شوی دی. انشاءالله کې خیري الله دې زموږ دغه لیډر له عمر ورکړي. موږ به انشاءالله کې خیري زموږ بچي د هغه نه قربان دي، موږ د هغه نه قرباني، موږ د خپل ملک نه قرباني انشاءالله کې خیري موږ د خپل ملک لپاره نن الحمدلله کم ضمن انتخابات چې پرون وشوله په پنجاب کې د قوم چې نن سخت ښکاره کړله دا د دغه چار پارټۍ په مخ باندې یو څپېړه ده او که دا څپېړه دي په مخ باندې وي چېرې په مخ باندې قوم یو څپېړه راکړله نو زه هم چېرې دي په قومي اسمبلی کې یو منټ مثال نه کړي چې د نوي انتخابات اعلان کړي او مستعفي شي او راشي د پاکستان د تباهۍ چې کوم دی هغه بچ کړي او راشي چې کوم دی جمهوري انداز کې انتخابات به وکړي چې څوک هم راله د ملک وزیر اعظم جوړېدو موږ انشاءالله کې وزیر اعظم وي. خو امپورټډ حکومت بالکل قتل موږ ته نامنظور دی، موږ نه منو. جمهوري انداز د الیکشن وکړی شي. پرون چې تاسو ولیده چې سرکاري وسایل مشینري پیسې استعمال شوي دي تر د دې پورې چې چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی هغو سره ولاړو الیکشن دفتر چې کوم دی د هغو لپاره هلته جوړ شوی مختلف حربې استعمالولې. نن الحمدلله پنجاب عوام هغو ته دغه خلکو له په مخ باندې یو څپېړه ورکړله چې مونږ ولاړ د خان صاحب سره، مونږ ولاړ د خپل ملک سره، مونږ د خپل ملک د غلامۍ نه خلاف یو، مونږ غلامي نه کوو، مونږ د سوپر پاور د امریکای غلامي نه کوو. نن الحمدلله زه دغه پنجابیانو ته نن دغه رونو ته چې کوم دی مبارکباد پیش کوم چې یو ښه فیصله وکړه او دا د غلامۍ زنځیران تاسو وشلوله. انشاءالله که خیري راتلونکي الیکشن به انشاءالله کې خیري یو ښه انداز کې به کېږي، انشاءالله کې خیري زمون خان صاحب به که خیري بیا وزیر اعظم کېږي او دغه پنجاب به تاسو وینئ دغه نون لیگ جنازه به که خیري انشاءالله چوتېږي او په سند کې به دغه ټوله چې که خیري انشاءالله دغه په سند کې به هم دغه جنازه به که خیري چوتو. انشاءالله کې خیري موږ ولاړ یو د خپلو بچو سره، د خپل پاکستان دپاره، د خپل عوامو سره ولاړ یو. مونږ له خان صاحب کار راکړو انشاءالله که خیري مونږ به هر ټیم حاضر یو، که هغه شپه ده، که هغه ورځ ده، که هغه باران دی، که هغه زود دی، که ګرمي ده. مخکې مې اسلام آباد ته تللي انشاءالله که خیري بیا به هم ځو د خپل ملک خاطر. دی امریکا او دغه چار پارټۍ چې کوم دی یو خلاف یو سازش شروع کړی دی هم هغه حالات راولي کوم چې نن په سریلنکا کې جوړ دي.
ملک تبعیت درته بوزي نو ان شاء الله زموږ لیډر خان صاحب دی ان شاء الله کې خیر دې ملک د بلای لپاره راغلي دي زما د ملک د بچو لپاره چې راغلي دي د دې قوم لا راتلونکي په الیکشن په کم صورت کې بدلی شي دی په کم صورت ووټ به د قوم نه اخلي سب په منشور بزي نن هغه 4 پارټي دي 2 پیپل پارټي یو پیپل پارټي دا یو نون لیگ دی دې شابه شریف بوي وې دا زرداری کو وزیر اعظم شروع وزیر اعلی شمه وې دا شابه دا زرداری به په روډون راکاګم نن ستا روډون راکاګل څه شو نن زرداری شو نن ته په کم ځای کې ناسي نن ستا سره اختیار راکاګل راغله عدالت ته مولانا فضلرحمن زماره پر علماء ډیر با چې کنه قدرمند عزتمند دي مولانا فضلرحمن به زو بشریت نافذوم نن ته په قومي اسمبلی کې ناسي نن ستا سره میجورټي ده ته شریعت نافذ کوم طرف قوم نه به ووټ پدې دوکه باندې اغستو نن ته شریعت ته چې قوم خلکو ته زو بشریت نافذوم نن ته د کرسي لپاره غلوي د کرسي لپاره راغلي وي د خپل دغه لپاره مفادات لپاره راغلي وي سره دین د اسلام دغه نشته دي لکه خیر زموږ د ملک سره دغه یو مخلص ایماندار یو لیډر دی خان صاحب دی موږ به هغه سره ولاړ یو په اخر کې ستاسو ټول شکریه ادا کوم